یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم نن به سهار د اذانه پر وخت پانسې در کوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور را یاده شوله خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن په کونډو بوړو یتیمانو مرمه چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه بس په چیترو او ډنډو به یې روان کړمه زه سترګې مې بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله د لږ مزل نه پس عجبه حادثه راغلله هر خوا قبرونه و د مړو هدیره راغلله زما و مخ ته ډېر د کم عمر ځوانانو وژل په یو ساعت کې 4-5 کسانو وژل تیار یې جوړ و زه یې لاندې جوور کان ته کوز کړم دوی ظالمانو په ژوندونې قبرستان ته کوز کړم پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو ځینې وې لاسو کې ګمټې ځینې بیلچې نیولې ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ورغبرګه کړه چې شا بسئ ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه بس لانډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني دغه ځوان په هوش هوا زمون کیسه نه مني بس یو څو ساعته شوم بې هوشه زما حال بدل شو زما پر ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو داسې ماحول جوړ شو چې شوره سره ورور په قید کې زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل بس له دې بعده چې دوی ما باندې هر څه ویلی دي زه په دې پوه نه یم چې ما بد او کشه ویلی دي نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و دا پر ما تیر په فوجي قید کې د مخشر بیان و خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شهار دی پښتانه رویښومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو ګیله منه که زندان د یو کدار دی له توجه مې ونه